حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې په داسې حال کې سهار که چې هغه د خپل مور و پلار په اړه د الله تعالی د فرمان منونکی دی، یعنې د شریعت د حکم مطابق له هغوی سره ښه چلند کوي، نو په هغه باندې په داسې حال کې سهار شو چې د هغه لپاره د جنت دروازې پرانستې دي. او که له مور و پلار څخه یو موجود وي او په داسې حال کې ورباندې سهار شو چې دی د هغه په باره کې د الله رب العزت فرمان منونکی و، نو په ده باندې په داسې حال کې سهار کیږي چې د ده لپاره د جنت یوه دروازه پرانستل شوې وي. او په چا باندې چې په داسې حال کې سهار شو چې هغه د خپل مور و پلار په باره کې د الله تعالی نافرمان دی، یعنې د مور و پلار واجب حقوق نه ادا کوي، د هغو احترام او قدر نه کوي، بلکې هغوی تل لپاره ځوروي، نو په ده باندې په داسې حال کې سهار کیږي چې د ده لپاره د دوزخ دروازې پرانستل شوې وي. او که له مور او پلار څخه یو موجود وي او د هغه په باره کې د الله په نافرماني کې ورباندې سهار شه، نو په ده باندې په داسې حال کې سهار کیږي چې د ده لپاره د دوزخ یوه دروازه پرانستل شوې وي. یو سړي پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله که مور و پلار په ده باندې ظلم کړی وي همدغه حکم به وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په ځواب کې 3 ځلې وفرمیل که څه هم مور و پلار په ده ظلم کړی وي، که څه هم مور و پلار په ده ظلم کړی وي، که څه هم مور و پلار په ده ظلم کړی وي. په دې حدیث کې د مور و پلار د خدمت او فرمانبرداري او ښه چلند فضیلت په پوره اهمیت سره رسول الله موږ ته بیان کړی، او د مور و پلار د ځورولو او د هغوی د نافرمانی وبال یې په ښه واضحه توګه رسول الله بیان کړی. یعنې که د مور و پلار دواړه ژوندي وي او هغه دواړه د ستا نه راضي وي، د هغو خدمت کوې چې کله ته سهار د خوبه پاڅېږې نو د جنت دروازې به ستا په مخ خلاصې وي. او که صرف پلار او صرف مور دې ژوندی وي، د هغو په خدمت کې ته سهار د الله رب العزت په حضور کې درېږې پاڅېږې، نو د جنت یوه دروازه به تا لپاره پرانستې وي. او که مور و پلار دواړه ستا نه ناراضه وي، سهار په داسې وخت کې ته سهار کوې چې د جهنم دروازې به ستا په مخ پرانستلې شوې وي. او که یو مور و پلار دې ژوندی وي او هغه یو د ستاسو نه ناراضه وي، نو داسې وخت کې ته سهار کوې چې د جهنم یوه دروازه به ستا په مخ خلاصه وي. دا چې په پای کې رسول الله وفرمیل چې مور و پلار که څه هم ظلم کړی وي، بیا به هم د هغوی د نافرمانی او تکلیف رسونې په وجه د دوزخ دروازې پرانستې پاتې شي. د دې مطلب دا نه دی چې مور و پلار ته د ظلم کولو اجازت ورکه. مور و پلار که ظلم وکړي نو د ظلم ګناه پر دوی وي او له عمله به دوی نیول کیږي. اولاد ته پکار دی چې دې ته وګوري چې زما ذمهواري څه ده. که مور و پلار خپله ذمهواري نه پوره کوي، دا د هغوی کار دی. په حقیقت کې قدرمنو اوریدونکو، د ټولنیز ژوند د تیرولو لپاره دا ډیر لوی وصیت دی او ډیر د پام وړ نصیحت دی چې هر سړی دې د خپلې ذمهواري د پوره کولو فکر وکړي. دې ته دې نه ګوري چې نورو زما سره څه کړي دي. که هر طرف ته هر مشر او کشر په دې عمل وکړي، نو انشاءالله د ټولو زندگی به په آرامه سره تیره شي. د الله رب العزت نه په دې هکله باندې پوره توفیق او پوره توان غواړو.